السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامې په تن ولرئ. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو یو کتاب جوړ کړو، هغې کې لیکنه وکړو، همداسې یعنې مکمل کتاب جوړ کړو د یو څه شي په نوم. راځو هر څه نه مخکې پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلو، دلته موږ او تاسو دا لیکنه کلیک کوو، یعنې لیکنه لیکو لکه DOCS ډاکس. دا مو چې کله سرچ کړل تفاس موږ ته همدغه علامه راکوي، دا کلیک کوو. دا دی اپلیکیشن یې راوباسو، دغه اپلیکیشن دی ما ډاونلوډ کړی دی، تاسو یې هم کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. ټول 9 MB دی. زه ورځم دې اپلیکیشن ته مکمله طریقه یعنې درته پکې ښیم چې څنګه یې کولی شو چې پکې یو لیکنه وکړو، یو کتاب پکې جوړ کړو. دا ټولې طریقې زه تاسو ته ښیم. ویډیو مه مخکې کوئ چې تر څو تاسو په مکمل ویډیو باندې پوه شئ، او زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو نورې داسې ښې مختلفې ویډیو هم تاسو ترېنه استفاده وکړئ. پورته کېږي دې چینل ته انشاءالله. دغه اپلیکیشن دی، دغه نقطه کلیک کوو. دا مو چې کله کلیک کړه، دې کې دا مشخص کوو. کله مو چې دا مشخص کړه، موږ ته صفحه راکوي. زه غواړم دلته یو لیکنه پیسټ کړم. کله مو چې لیکنه پیسټ کړه، راځو د دې رنګ ورته بدلو. څومره مو چې یعنې دې کې مو دغه لیکنه مشخصه کړې دونه، نو دغه لیکنه صرف درته څو رقمه رنګو ته اړوي چې ته کوم رنګ باندې اړوي. مختلف رنګونه دي، چې کوم رنګ دې ستا خوښېږي همغه ته یې اړوي درته، یا دا په خپل حال پرېږدي. نورې طریقې دي پکې، هغه پکې استعمالوئ. همداسې نورې مختلف یا خط ته هغه ورکوئ، فراخي ورکوئ. دا ټول په دې لنډې بخشاتو کې موجود دي. اوس نور مختلف هغه دي، دا چې ټول کښته پورته کې، او دلته نور خصوصیات دي پکې. دغه مو چې کله کلیک کړه، دغسې نقشه مونږ ته راکوي. دې کې تاسو مختلف پاونډونه مشخصوی شئ، مختلف رنګ هغه پکې مشخصوی شئ. اوس دلته دغه مشخصوو، تاسو وینئ په خپله. دا د مختلف ډیزاینینګ دي پکې، چې کوم یو ته ستاسو اراده وي. دلته غواړو موږ دې کې یو عکس هم پورته کړو، چې بعضې خلک یو عکس ږدي او بیا پکې لیکنه ورپسې کوي. همداسې نور مختلف کمالات لري دا اپلیکیشن. دې دپاره به باید موږ دقه ووهو، ویوینګ موډ. دا مو چې کله ووهو، دغه لیکنه دغه کلیک کوو. کله مو چې دا کلیک کړو، دلته مونږ دا کلیک کوو. دا مو چې کله کلیک کړو، دلته ورپسې متصله دا کلیک کوو. دا مو چې کلیک کړو، موږ ته لیکنې
همداسې دا کلیک کې تاسو رقم ځای ته خپل د موبایل پکې ورتلی شئ. سونی ته همداسې نور طریقې. زه صرف دغه عکس رااخلم، همدلته یې ثبتوم. دغه د بغل بټن وهم صرف بس عکس دغه پاتې شو په خپل ځای. تاسو چې کوم ځای کې عکس ږدئ اول هغه ځای کې دغه سلش کړئ، دا کوم ځای باندې چې خط یعنې تاسو خط کوئ اول همغلته هغه خپل هغه ږدئ، نور عکس به هملته پاتې کېږي. ښه ورځو اوس دا د هغه جوړوو دا اپلیکیشن دا کتاب. دا کتاب د دوه طریقو د لارې په دې اپلیکیشن کې جوړوی شئ. یو د دغې طریقې د لارې دا چې کله کلیک کړه دا به کلیک کړئ، دلته به راشئ، دلته به دا کلیک کړئ. بخښه کوئ ملګرو، دلته به راشئ، دا به کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک کړه دلته به تاسو پرنټ ووهئ. پرنټ مو چې کله ووهه دا دی کتاب به اوس جوړ شي. دا کتاب زموږ جوړ شو. او بله طریقه یې ملګرو دا هم ده، دا مو چې کله کلیک کړه دلته به راشئ، دغه پرنټ به ووهئ. دا یې هم طریقه ده، دا مو چې ووهو دغه به ووهو. دا تاسو یې هر چېرته نور بیا سیف کولی شئ، صرف به دا بټنه ووهئ سیف به یې کړئ. دا کتاب زمونږ سیف شو. ښه ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې درسره یې لایک کړئ، نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. که نور هم ستاسو کوم مشکلات وي موږ سره یې شریک کړئ. انشاءالله چې زموږ وسه رسیږي موږ بیا تاسو ته خدمت کوو. او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نور په الله سپارم.